بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردان درس موضوع نایتروژن. شاگردان نن د خیر سره موږ تاسو یو بل مهم عنصر چې د نایتروژن څخه عبارت ده هم تشریح کوو. دو سمبول خو ان شاء الله زده دي. سمبول چه دی؟ ان. آفرین. شاگردانو نایتروژن د هایدروژن او د اکسیژن په شان باندې یو بیرنګه گاز دی، یعنی رنگ نه لري. بیرنګه گاز همدارنګه دا گاز هم یو بی بویه گاز دی او دا مربوطه گاز چې د شاگردانو یو بی خوانده گاز دی، یعنی نه رنگ لري نه خوند لري او نه هم بوی لري. دا یو شان په دې کې نشته. دا مربوطه گاز شاگردان چې موږ تاسو په نظر کې د خپل نوم یې چې خستل شوی نایتروژن، یعنی د سرو تولیدونکی د کیمیاوي سرو په ترکیب کې شتون لري، په دې خاطر دا نوم ورته استفاده شوی دی. دا مربوطه عنصر یعنی نایتروژن چې هم په ترکیبي شکل باندې پیدا کیږي او هم په آزاد شکل باندې پیدا کیږي. په آزاد شکل باندې دغه مربوطه ماده چې د حجم له مخې حدوداً د 8% په اندازه باندې د مربوطه ماده په اتمسفیر کې وجود لري، په اتمسفیر کې. او همدغه مربوطه ماده چې د شاگردانو د کتلې له مخې بیا تقریباً 15% چې دی هغه د اتمسفیر تشکیلي وي. شاگردان تاسو ته کانکور کې چې سوال هم رسي دغه پورته قیمت رسي، نایتروژن چې دی دا د اتمسفیر څو برخه تشکیلي، تاسو ورته وایي چې 8% د نایتروژن تشکیلي. دا نور ارقام هم بعضی کتابو کې خري ما درته ذکر کړل، کانکور کې نه رسي. شاگردانو بله مسئله دا چې دا مربوطه ماده چې دا په ترکیبي شکل باندې هم پیدا کیږي، یعنی نایتروژن نه تنها چې په آزاد شکل په اتمسفیر کې وجود لري، بدون نه په ترکیبي شکل هم شته. یو اساسي خبر زده کړئ، پروتین چې په هر ډول پروتین دی که نباتي دی که حیواني، چې په هر شي کې پروتین شته هغه شی نایتروژن لري، ځکه د پروتینونو یو اساسي تشکیلونکی جز نایتروژن دی. بنا همدغه مربوطه ماده چې د پروتین په ترکیب کې چې لري یا وجود لري، نو هر هغه څه چې په کې پروتین شته په هغو کې نایتروژن وجود لري. د مثال په ډول د موږ تاسو کتابو کې منبع ورته په نظر کې نیولې، مثلا پنیر. همدارنګه فرض مثال موږ تاسو په نظر کې نیسو د مثال په ډول باندې هګۍ. دا ولې په نظر کې شاګردانو دغه مربوطه مواد پروتین لري. کوم مواد چې پروتین لري په پروتین کې حتما نایتروژن وجود لري. بدون دغه شاګردانو دا په چاودیدونکو توکو کې هم استفاده کیږي. چاودیدونکي توکو کې هم دا مربوطه مواد شته. چاودیدونکي مواد په چاودیدونکو موادو کې هم شتون لري. بدون دغه شاگردان دا د انسان د بدن د کتلې حدوداً 3%. د انسان د بدن د کتلې ګوره شاگردان دا چې ته متوجه اوسئ، په ټیټ صنفو کې چې اووم صنف دی لیکلی دی چې د انسان د بدن 3% کتله نایتروژن جوړوي. همدغه موضوع په 11 صنف کې بیا هم تکرار شوی، خو هغه هلته ویل شوي دي چې د انسان د بدن 15% نایتروژن تشکیلوي. بیا د همدونه په کانکور کې سوال هم جوړ شوی شاگردان، درست یا درې دی، یعنی د موږ تاسو انسانانو د بدن کتله 3% نایتروژن دی. په 11 صنف کې هغه قیمت اشتباه شوی، په کانکور کې ماست اشتباه راغلی، په کانکور کې ماست اشتباه و جوابم موږ تاسو ورته انتخابي وو. خو فعلا د ځان لپاره باید زده کړو چې انسان د بدن څو فیصد جوړوي؟ 3% مواد دا جوړوي. بدون دغه شاګردانو تقریبا د هر جریب ځمکې د پاسه، د هر جریب کله چې موږ تاسو یو جریب ځمکه په نظر کې نیسو، د هر جریب ځمکې د پاسه تقریبا د 14,000 ټنه په اندازه باندې نایتروژن وجود لري. 14,000 ټنه نایتروژن د هر جریب ځمکې د پاسه وجود لري. یو جریب تاسو ته معلوم دی 20 ځای تقریبا. نو هغه مربوطه ساحه چې د پاسه موږ تاسو هغه په اتمسفیر کې کوم نایتروژن په نظر کې ونیسو، نو 14 ټنه ګوره یو ټن 1000 کیلوګرام و، یعنی 14 میلیون کیلوګرام که څوک وي هم صحیح ده، او که چې 14,000 ټنه نایتروژن د هر جریب د پاسه وجود لري هم صحیح ده. نو دا مربوطه ماده هم ګوري هم په آزاد شکل پیدا کی او هم په ترکیبی شکل باندې پیدا کی. دا مربوطه ماده چې موږ تاسو ورته وی نایتروژن، دا نایتروژن په 2 اتمی شکل باندې پیدا کیږي او د دې مربوطه نایتروژن د 2 اتمونو ترمنځ چې دي یوه دانه درېګونې اشتراکي اړیکه موجوده ده. د همدې اړیکې د موجودیت په خاطر باندې د دې فعالیت لږ دی. نو دې ته د یونان خلک یوه ډله اشخاص چې موږ تاسو یونانیان ورته وي، د یونان د منطقې خلک چې دي، هغو دو مربوطه ګاز ته د اوزوت نوم ذکر کړی. یونانیان چې دي شاګردانو هغه څه ورته وي؟ اوزوت ورته وي. اوزوت که څوک پوښتنه کوي څه معنا ورکوي، اوزوت په معنا د ټنبل ګاز دی. دا یو ټنبل ګاز ته ویل کېږي. داسې یو ګاز چې د هغو کیمیاوي فعالیت کم وي، نو په دو خاطر باندې کار دا نوم ورته ذکر شوی دی. ولې فعالیت لږ دی؟ په مابین کې 3 ګونې اشتراکي اړیکه موجوده ده. دغه 3 ګونې اشتراکي اړیکې د موجودیت په خاطر باندې لږ کیمیاوي فعالیت ځان ښیي. له همدې وجې نه ډېر زیات تعاملات یې هم ورته په نظر کې نه دي نیولي. د نایتروژن یو د مهمو تعاملات څخه چې هغه ترسره کوي
چې موږ ورته د کیمیاوي خاصیت نوم ذکر کوو هغه د نایتروجن تعامل له مګنیزیم سره دی. کله چې له مګنیزیم سره تعامل وکړه د مګنیزیم نایتراید په نوم باندې یو مرکب تشکیلوي. دا مربوطه ماده چې ما تاسو ته ولیکه شاګردان مګنیزیم نایتراید نومي. که غواړئ چې معادله هم توزین کړئ ګورئ مګنیزیم 3 دلته یو دی یو 3 به اضافه که نایتروجن توزین نه غواړئ دلته نایتروجن 2 دلته هم نایتروجن 2 دی. که وغواړو چې دا مربوطه نایتروجن عنصر لاسته راوړو لاسته راوړنه چې دا شاګردانو دا به څه رقم ده څه رقم یې لاسته راوړی شو. مختلفې طریقې د نایتروجن د لاسته راوړلو دپاره وجود لري خو یوه طریقه چې کتابو کې علما راخلي هغه دا ده چې موږ یوه ماده لرو په نامه د امونیم نایترایت ورته وایي NH4NO2 دغه مرکب ته د امونیم نایترایت نوم ذکر کوي. که چیرې دې مربوطه مرکب ته موږ تودوخه ورکړو تودوخې په ورکولو سره دا نایتروجن له دې سره یوه درې ګونې اشتراکي اړیکه نیسي یو مالیکول د نایتروجن تشکیلوي 2 دانې هایدروجن د 4 دانې هایدروجن د 2 اکسیجنو سره یوځای کیږي 2 مالیکوله H2O یعنې اوبه هم تولیدوي. دا د نایتروجن د استحصال د لاسته راوړلو یوه مهمه طریقه ده چې په دې طریقه موږ کولی شو نایتروجن لاسته راوړو. او که څوک پوښتنه وکړي چې ښه نایتروجن چیرته استعمالوئ شاګردانو نایتروجن چې دی زیاتره په ترکیبي شکل باندې استعمالیږي. د مثال په ډول باندې موږ یوه ماده لرو په نامه د HNO3 HNO3 دو ته د ښورې تیزاب ویایي. پسان به فرمول کرا کرا نور زده کیو نمونه به هم زده کیو. دا د ښورې د تیزاب په نامه یادی زیاتره د کیمیاوي سرو د جوړولو لپاره ترې استفاده کیږي. هیڅ د لپاره استفاده کیږي کیمیاوي سرې دونه جوړیږي. یا فرض مثال یو بل مرکب دی په نامه د سپینو زرو نایتریت ورته ویایي AgNO3 دا یو بل مرکب د نایتروجن دی یعنې دا په ترکیبي شکل نایتروجن دی چې موږ تاسې په نظر کې نیسو. دو څخه بیا په عکاسۍ کې استفاده کیږي. دغه د عکاسۍ فلمونه ورباندې مینځي په دغه خاطر باندې موږ چې په عکاسۍ کې دو څخه استفاده کیږي. اوس فرض مثال یو بل مرکب چې هغه موږ تاسو NH3 یعنې امونیا بولو اوس دا هم د نایتروجن یو مهم مرکب دی. دو مربوطه ماده څخه په یخچالونو کې استفاده کیږي یعنی معمولا په مختلفو برخو کې له دې مربوطه مواد څخه څنګه کیږي استفاده کیږي. نو دونه کولی شي په یخچالو کې هم استفاده وکړو په یخچالو کې ترې استفاده یعنی په مختلفو برخو کې موږ کولی شو د نایتروجن څخه کار واخلو او یا هم استفاده کړو حتی په چاودیدونکو توکو کې هم د دې مربوطه ماده څخه استفاده کیږي. شاګردان اسانه موضوع ګورئ نایتروجن چې دی سمبول یې ان دی بې رنګه بې خوند او بې بویه ګاز دی په آزاد شکل په اټمسفیر کې پیدا کیږي د حجم په لحاظ 8 د کتلې په لحاظ 15%. په ترکیبي لحاظ هم شته د پنیر کې شته په هګیو کې شته ولې مې دا نمونه ورته واخیستل. ګوري اصلا دغه پروتین چې دی په هغه چې دی شاګردان د نایتروجن دا په پروتینو کې وجود لري او هر هغه څه چې پروتین لري په هغه کې حتما نایتروجن شته دی. اوس پنیر هګۍ دا ټول چې دی دا د پروتینو لرونکي دي پس دوی کې نایتروجن شته وجود لري. چاودیدونکو توکو کې هم وجود لري. بدون دغه نه دا مربوطه ماده چې د انسان د بدن 3% کتله هم دوی په واسطه باندې تشکیلیږي او یا هم جوړیږي او د هر جریب د پاس تقریبا 14,000 نایتروجن وجود لري. د نایتروجن په مالیکولي شکل کې د نایتروجن د اتمونو ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. د اړیکې موجودیت باعث د دې شوی چې فعالیت یې لږ وي. نو د یونان خلک یونانیان چې ورته وایي شاګردانو دو ګاز ته اوزوت وي اوزوت معنا ټمبل ګاز لږ کیمیاوي فعالیت د ځانه ښیي لکه نایتروجن تعامل کولی شي د مګنیزیم سره مګنیزیم نایتراید مرکب جوړوي او که وغواړو چې لاسته راوړو د لاسته راوړلو دپاره موږ امونیم نایتراید مرکب ته حرارت ورکوو نایتروجن او اوبه لاسته رسي او په ترکیبي شکل له دې مادې څخه استفاده کوي. مثلا د نایتروجن یو مرکب نایتریک اسید دی مثلا AgNO3 همداسې امونیا زښته ډیر دي خو هر یو د دې مربوطه مرکبات څخه په خاصو برخو کې ترې استفاده کوي. بنا د نایتروجن څخه په ترکیبي شکل په ډیرو مربوطه برخو کې استفاده کولی شو. اوس کیمیاوي سرو کې دا ډیرو زیاتو کیمیاوي سرو کې وجود لري او شته. ګوري کاربن هم یو د مهمو عناصرو له جملې څخه دی چې سمبول یې عبارت دی له سی څخه. دغه مربوطه ماده چې دا شاګردان دا یوه جامده ماده ده ګاز نه دی. معمولا د مختلفو رنګونو درلودونکي ده خو په رنګ بحث نه کړو. دلته داسې نشه کوم چې 18% د انسان د بدن کتله تشکیلوي. د انسان د بدن د کتلې څومره برخه تشکیلوي 18%. ګورې د کنکور سوال دی د یاده ونه باسي وی کاربن د انسان د بدن د کتلې څومره برخه تشکیلوي تاسو به څومره 18. دغه ماده چې د شاګردانو د هم په ترکیبي شکل پیدا کیږي او هم په خالص د دوه رقم مرکبات لري. یو یې عضوي مرکبات دي چې تعداد یې ډېر زیات دی حدودا 21 میلیون او یو هم غیر عضوي مرکبات لري څو محدود مرکبات دي تعداد یې ډېر زیات نه دی. دا مربوطه ماده یعنی کاربن په مختلفو شکلو پیدا کیږي. ګورئ ځوانانو په ټیټو صنفو کې وي 3 شکله په لوړو صنفو کې کله 11 صنف کې چې موږ د کاربن د اتوم په اړه معلومات حاصلوي هلته وي 4 الکتروپي لري. څو الکتروپي ورته ښیي 4. موږ دلته 3 شکله په نظر کې نیسو. یو عبارت دی د زغال څخه
ډبرو سکاره چې ورته وایي انشاءالله دغه پېژنئ زغال چې دي شاګردانو معمولا موږ د دې مربوطه مادې څخه کولی شو په مختلفو برخو کې استفاده وکړو او دا مربوطه ماده یو بېشکله کاربن دی څه رقم کاربن دی بېشکله کاربن که څوک پوښتنه کوي بېشکله کاربن ولې ورته وایي دو داخلي جوړښت منظم نه دی دا غیر منظم داخلي جوړښت لري نو په همدو خاطر باندې بېشکله کاربن ورته وایي یو بل یې د شاګردانو چې هغو ته موږ د الماس نوم ذکر کوو د الماس چې دی دا بیا شکل لرونکی کاربن دی شکل لرونکی یعنې د دو داخلي جوړښت منظم دی نو دا هم یوه ډېره مهمه ماده ده چې موږ تاسو وروسته په دو باندې نور بحث هم وکړو همدارنګه یو بل ډول د ګرافیت دی چې هغه مربوطه ماده ته بیا هم د کاربن نوم ذکر کړه دا هم کاربن د ګرافیت ورته وایي ګرافیت هم چې د شاګردانو دا هم عبارت دی د شکل لرونکی کاربن څخه شکل لرونکی کاربن ورته وایي نو د ټیټو صنفونو په اساس باندې موږ وایو چې کاربن درې شکلو پیدا کوي د ډبرو سکاره یا زغال چې ورته وایي الماس او همدارنګه ګرافیت که څوک پوښتنه وکړه چې دغه مربوطه ماده یعنې کاربن چې دی د دو دغه کیمیاوي فعالیت یې څه رقم دی تاسو ورته چې کیمیاوي فعالیت نسبتا ښه دی فعالیت لري خو په فعال شوي شکل یا په تحریک شوي شکل کیمیاوي تعامل ترسره کوي خو په هر صورت یو د تعاملات له جملې څخه دا دی کاربن کولی شي له کلسیم سره تعامل وکړي او یو مرکب جوړوي په نامه د کلسیم کارباید دا یو کیمیاوي خاصیت دوهم کیمیاوي خاصیت همدغه مربوطه ماده یعنی کاربن کولی شي له اکسیجن سره تعامل وکړي د تعامل په نتیجه کې کاربن ډای اکساید مرکب جوړوي د هایدروجن په رقم کاربن کولی شي د فلزي اکسایدو سره تعامل وکړي د مثال په ډول باندې Fe2O3 دا مربوطه ماده د کاربن سره یو ځای کیو نتیجه کې خالصه اوسپنه لاسته رسي او دوهمه ماده چې لاسته رسي هغه عبارت ده د کاربن ډای اکساید څخه یعنی ګوري ځوانانو دا مختلف طریق هغه د کیمیاوي خواص دي د کلسیم سره تعامل کو کلسیم کارباید جوړوي د اکسیجن سره تعامل کو کاربن ډای اکساید جوړوي د فلزي اکسایدونو سره تعامل کو خالص فلز او کاربن ډای اکساید تولیدوي داسې معادله هم که په یاد وي ما تاسو د هایدروجن په فصل کې هم ویلې وه هایدروجن هم کولی شي د فلزي اکسایدو سره تعامل کو خالص فلز تولید کو کاربن هم ځکه په دوی دواړو کې ارجاعي خاصیت وجود لري د هغو خاصیت د موجودیت په خاطر موږ د فلزاتو په تصفیه کې یا په استحصال کې له دوی څخه استفاده کولی شو د کاربن دپاره یوه خبره متوجه اوسئ شاګردانو دغه کاربن چې دی دا لابراتواري طریقې ته د استحصال ضرورت نه لري یعنې لکه نور مواد چې موږ تاسو په لابراتواري طریقه باندې ترلاسه کوو په دې شکل استحصال کې کاربن ته اړتیا نشته ولې علت یې څه دی کاربن چې په کوم شکل باندې په طبیعت کې وجود لري په موږ شکل د استعمال وړ دی یا د استفادې وړ دی اوس مثلا دغه د ډبرو سکاره معدن نه ریاستل کې راسن سی فابریکات کې ملک تودوخه او حرارت په تولیدوي یا مثلا الماس د دون راسن استفاده کی یا مثلا گرافیت راسن استفاده کی پس د کاربن لابراتواری طریقې د استحصال ته هیڅ اړتیا نشته یا کتابو کې به هم نوشته مشتاق چې کاربن په دې طریقه لاس ته وړو ضرورت نشته دی موږ عملا کله چې کاربن استعمالوو په کوم شکل چې په طبیعت کې موجود دی په موږ شکل باندې استعمالوو هم نو لابراتواري طریقې د استحصال ته د کاربن اړتیا نشته ده او استعمال یې چیرته دی شاګردانو د دې مربوطه ماده کارول چې دي کارول یې ډېر زیات ځای لري ډېر ځای کې دونه استفاده کوو مثلا موږ تاسو کولی شو نشته کړو چې د کورونو په ګرمولو کې دوی څخه استفاده کوي یعنی ګورئ شاګردانو اکثره وخت به تاسو متوجه شوي په ژمي کې خلک بخاریانو کې وسوځوي که نه مرکز ګرمۍ سیستمونه چې په کې استفاده کوم نو د کورونو د ګرمولو دپاره هم ترنه استفاده کوم بدون دغونه شاګردانو دا د فلزونو د تصفیې دپاره هم استفاده کوي د فلزونو د تصفیې دپاره هم د دې مربوطه مادې څخه استفاده کوي حتی په کور کې پخلی او دا شان دپاره هم ترنه استفاده کولی شي بدون دغونه شاګردانو دغه الماس چې دی الماس د دو څخه د ګاڼو په جوړولو کې هم استفاده کوو دا زنانه بعضی مثلا ګوت یو ګل میخي او شان چې ځان ته جوړوي پوکې غمیږي د پوکې غمی کې د دونه استفاده کوي د الماسونه خو الماس نه تنها چې دا استعمالي بعض نور ځای کې هم استعمالي مثلا د ښیښه بور چې د شچ په غوڅوي د هغو په نوک کې په ډېره کم اندازه استفاده کوي یا مثلا دغه اسکواټورونه چې دي اسکواټور د غټ غټ ماشین زونې چرکني د هغوی یو ماشین دی په نامه د جیکیمر ورته وي داسې رقم لره وي داسې فانه غوندې شی لري تیږې ماتوي د هغو په نوکه کې هم کم اندازه دونه استفاده کوي بنان دا ډېر مهم مواد دي ډېر کلک مواد دي د سختۍ درجې ډېره زیاته ده نو هم د ګاڼو په جوړولو کې استفاده کیږي او هم کولی شو موږ تاسو په نور وسایلو کې هم دونه استفاده وکړو الماس مختلف رنګو پیدا کوي خو سپین رنګ الماس چې دي یا بې رنګ الماس چې هغه وي په اصطلاح باندې سپین نه یعنې رڼه الماس چې روڼ وي او د هغو قیمت بیا لوړ دی او دا دوه رقمه دا مصنوعي هم جوړیږي خو مصنوعي بیا دومره کیفیت او دومره قیمت نه لري په کوم اندازه چې طبیعي الماس وي
همداسې مثلا اوس ګرافیت چې د شاګردانو د ګرافیت څخه موږ کولی شو د پنسل د نوک په جوړولو کې استفاده وکړو د پنسل نوک همدارنګه حتی له دې مربوطه مادې څخه په هستوي انرژۍ کې کله چې هستوي انرژي تولیدوي په هغو کې هم د ګرافیت څخه استفاده کړو یعنې دا هم یوه ډېره مهمه ماده ده ګورې د کورونو د ګرمولو دپاره استفاده کیږي همدارنګه د فلزونو د تصفیې دپاره استفاده کیږي د ګاڼو په جوړولو کې استفاده کیږي د پنسل او د هستوي انرژۍ تولید دپاره هم استفاده کیږي یو ځای بل هم استفاده کیږي شاګردانو تاسو ته معلومات وي دغه وړې قلمي والتین که وخت ماته کړي یوه توره میله وي پکې مغه ګرافیتي میله ده هغو ځای کې د الکترود په حیث باندې چې برق تیر کړو د هغو دپاره هم ترنه استفاده کیدی شي بناهنده مهم مواد دي د کاربن هم په مختلفو ځای کې د استفادې وړ دی ګورې ځوانان اسانه موضوع د انسان د بدن څو فیصد تشکیل وي 18 دا یو شکلری زغال چې هغه بې شکله کاربن دی او دا خالص هم نه وي بل یې الماس ګرافیت دی دا شکل لرونکی کاربن دی دو د مهمو تعاملات له جملې څخه یو یې کاربن کولی شي د کلسیم سره تعامل وکړه کلسیم کارباید جوړوي کولی شي د اکسیجن سره تعامل وکړه کاربن ډای اکساید جوړوي کولی شي د فلزي اکساید سره تعامل وکړه او د تعامل په نتیجه کې خالص فلز او کاربن ډای اکساید تولید کړه لابراتواري استحصال ته اړتیا نشته ځکه په کوم شکل چې کاربن په طبیعت کې وجود لري په موږ رقم د استفادې وړ دی پس لابراتوار کې نه استحصالي وو د استعمال ځایونه مختلف دي د کورونو په ګرمولو کې ترنه استفاده کړو ګورې په غټو غټو فابریکو کې حتی د انرژۍ د برق تولید لپاره هم ترنه استفاده کړو یو رکل ریلګاډي دي د هغو داخل کې هم دا سوځي وي د حرارت په واسطه باندې ریل خپل حرکت ته ادامه ورکوي په کوم استفاده کیږي موږ د یو څو نمونه اخلو د فلزونو په تصفیه کې ترنه استفاده کیږي د الماس نه د ګاڼو په جوړولو کې استفاده کوم د ګرافیت نه د پنسل او د هستوي انرژۍ په تولید کې استفاده کولی شي د پنسل نوک نه د خط چپیکاتور مغه ګرافیت د شاګردانو کوم بل شی نه دی او دغه ګرافیت چې دی دا بیا هادي برق هم تیروي شاګردانو د اتوم د جوړښت په مورد باندې چې کوم نظریې موجودې دي دا د مختلفو علماو لخوا په مختلفو وختو کې د نظریې ورکړل شوي ځینې نقاط د دې نظریاتو چې دي هغه ډېر مهم دي او ځینې چې دي هغه بیا د وخت په تېرېدو سره غیر مدلل ثابت شوي یعنی بې دلیله ثابت شوي اوس به موږ تاسو د همدغه مربوطه اتوم د جوړښت په مورد باندې بحث وکړو چې د اتوم جوړښت څه رقم دی او علماو د دې مربوطه اتوم په اړه باندې موږ ته څه ویلي د هغو مربوطه اشخاصو له جملې څخه چې د اتوم د جوړښت په مورد یې کار کړی یو عالم دی په نامه دی دیموکریت ورته ویایي شاګردانو دیموکریت یا دیموکراتوس چې ورته ویایي دو ډېر پخوا وختونو کې د اتوم د جوړښت په مورد باندې څېړنې وکړې او په هغه وخت کې یوه نظریه ورکړې کتابو کې لیکي 400 کاله د میلاد څخه مخکې تقریبا د اوس نه چې حساب کړو ډېر زیات رسېدي اوس نه 2223 کاله کې ډېر زیات وخت تېر شوی دومره کاله مخکې د مربوطه عالم د اتوم د جوړښت په اړه باندې نظریه ورکړې په هغه وخت کې دغه مربوطه عالم صرف داسې ووی ګورئ هغه متن یې بل رقم جوړ کړی ولې هغه هدف یې زه تاسو ته ویم مثلا دا یوه ماده ده وی دغه ټول مواد چې د هر ډول ماده چې د د کوچنیو ذراتو څخه جوړه شوي دي ټول مواد له څه نه جوړ شوي له کوچنیو ذراتو څخه دا د نظریې هغه خلاصه ده دا د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي او دغه مربوطه کوچنۍ ذرې چې دي د معلوماتو له مخې د مربوطه نظریې له مخې وی دا مربوطه کوچنۍ ذرې چې دا عبارت دي له څه څخه له اتوم څخه او دغه مربوطه اتوم چې دی دا د ویش نه وړ ذره ده د ویش نه وړ خپله دغه د اتوم د کلمې معنا هم همدغه شی ده ګورې د دې عالم په نظر باندې ټول مواد له کوچنیو ذرو نه جوړ دي چې دا کوچنۍ ذرې اتوم نومېږي او اتوم د ویش وړ ذره نه ده لوړې کتابو کې دوی مربوطه نظریه ما کامل ډول خستې هغه داسې ویل شوي وی که چېرته موږ دغه مواد واخلو دا تقسیم کړو ویویشو نو موږ یې کولی شو په پرلهپسې ډول د دې تقسیماتو ته ادامه ورکړو خو بالاخره وی داسې یوه حد ته رسیږو یا داسې یوې ذرې ته رسیږو چې که وغواړو هغه ذره نوره تجزیه کړو یا یې ټوټه کړو نور وی نه ټوټې کړي همغه کوچنۍ ذره د اتوم بلل یې ګورئ دا به ما په بل رقم تاسو تشریح کړه چې اسانه شي درته دا داسې وي اوس فرض کړه دا د ما مارکر دی دا مارکر دی موږ یې خلک تقسیموو یې ټوټې کوو یې ټوټې کوو دې ته پورې ادامه ورکوو خو بالاخره داسې یوه کوچنۍ ذرې سره مخامخ کیږو چې هغه کوچنۍ ذره د اتوم په نوم یاده کړي او د د نظریې مطابق هغه مربوطه ذره د ویش وړ نه ده دا ډېره پخوانۍ نظریه ده وروسته دا مربوطه نظریه د ارسطو لخوا رد شو هغه وایي چې نه دا خبره نه ده موږ اتوم ته نه رسیږو تر لاتناهي پورې تر بې نهایت پورې مواد د ویش وړ دي بالاخره علماو په دو باندې کار ونه کړ ډېر وخت تېر شو تقریبا 1808 میلادي کال کې یو بل عالم دی په نامه د دالتون ورته ویایي وروسته بیا د دالتون په نوم باندې یو عالم دې مربوطه عالم نظر ورکړ
نو په همدو خاطر په ځینې کتابو کې نشته کوي وی د اتوم د جوړښت د تیورۍ بنسټ ایښودونکی عالم دالتون بولي دا دوهم شخص دی چې هغه د تیوري د اتوم یې ژوندی کړي دو اصلا مطرح که غور ژوندی که کنې دغه نه وروسته ختمه شوې وه په دې اړه باندې چا بحث نه کړله دا مربوطه عالم چې د شاګردانو دو د دیموکریت نظریه منلې دیموکریت نظریه یې د مربوطه شخص لخوا څنګه شوه قبوله شوه ده منلې وه یعنې دی هم همداسې نظر درلود وی مواد له کوچنۍ ذرونه جوړ دي هغه کوچنۍ ذرې چې دي هغه عبارت دي له اتوم څخه او ده هم وی اتوم د ویش وړ نه دی فقط دومره زده کړئ شاګردانو دا مربوطه عالم په دې نظر باندې چې اتوم کروي جوړښت لري او دا مربوطه کروي جوړښت ډک جوړښت دی څه رقم جوړښت دی ډک فکر وکړئ دا یو کروي جوړښت وي دا د ده نظر دی وی داسې یو ډک کروي جوړښت لري دغه اتوم دا د ده نظر و خو د دو مربوطه عالم نور مسایل چې دي موږ تاسو په پلسم صنف کې ولولو دو نه وروسته یو بل عالم بیا نظر ورکړو هغه مربوطه عالم چې د اتوم د جوړښت په مورد نظر ورکړی د تامسون په نوم باندې یادېږي دو نظر ورکړو دو په 1898 میلادي کال کې نظر ورکړی کالونه یې که زده نه کړي په درد نه خوري دومره مهم نه دي خو په لوړو صنفو کې بیا کوم کالونه چې کانکور کې هغه درته وایم چې پلانکی کال حفظ کړئ پلانکی مه حفظ کوئ نو دا اوس دپاره د بره ضرور نه ده موږ دلته صرف یوه نظریه پیدا کړو حداقل یوه مفکوره ورته پیدا شي چې د اتوم په اړه علماو څه ویلي او بالاخره څه رقم یو شکل دی ده شاګردانو کله چې موږ تاسو د تامسون په اړه باندې بحث کړو تامسون چې دی کتابو کې نشته کوي د دیموکریت نظر د دالتون نظر یې قبول کړه مګر د اتوم دپاره اولین موډل وړاندیز وکړه دلته به زه نشته کړم چې د اتوم دپاره اولین موډل همده پیشنهاد کړی یا یې وړاندیز کړی د موډل څه رقم دی د موډل داسې دی ځوانانو اسانه خبر ګورئ وی اتوم کروي جوړښت لري ګوره ده هم ویلي چې دا یو کروي جوړښت لري خو دو وی دا ډک کروي جوړښت لري دو وی داسې وی دا یو کروي جوړښت لري خو دا مربوطه کروي جوړښت د مثبتو چارجونو څخه جوړ دی څه رقم چارجونو څخه جوړ دی د مثبتو نه او بل یې ووی چې د دې په داخل کې کوچنۍ ذرې دي او دا کوچنۍ ذرې منفي چارج لري کوچنۍ ذرې څه رقم چارج لري منفي دغه کوچنۍ ذرې چې منفي چارج لري دې ته یې د الکترون نوم ذکر کړه څه شو نوم الکترون ګورئ ځوانانو کارو موږ پوهیږو چې یو څه معلومات د اتوم په مورد اضافه کیږي په دې ځای کې د مثبت او منفي چارج موجودیت هیڅ مطرح نه دی آیا دلته کوم مثبت یا منفي چارج ما په نښه کړی نه ګوره هغلته موږ حداقل دومره پوه شو چې په اتوم کې مثبت او منفي چارج موجود دی دلته موږ داسې ویلي د دو عالم په نظریه کې چې دا نور تر ځانه وړې ذرې نه لري اما دلته معلومه شوه چې نه په دوی کې د الکترون په نوم کوچنۍ ذره بله هم شته یعنې معنا دا چې د اتوم د ویش وړ دی ګورئ د ویش نه وړ څه معنا یو شی هغه وخت د ویش وړ نه دی چې تر خپل ځانه کوچنۍ اجزا یا ذرات ونه لري اوس که موږ یو جسم ولرو چې هغه د خپل ځان نور وړ ذرات ونه لري هغه د تجزیې وړ نه دی اما که موږ یو شی ولرو چې هغه شی د نورو وړو ذرو نه تشکیل شوی وي بیا په موږ وړو ذرو هغه د پارچه کېدو د تجزیې وړ دی د دوی په زمانه کې خلک نه پوهېدل چې تر اتوم هم لا کوچنۍ ذرې وجود لري شته دي خو کارا د وخت په تېرېدو باندې دوی مطلب باندې خلک پوه شول نورې کوچنۍ ذرې هم شته خو یوه خبره په یاد لرئ اتوم بالکل تجزیه کېږي مګر د کیمیا په ساده وسایلو باندې د تجزیې وړ نه دی دلته ګورئ ځوانانو دو مربوطه هغه نه موږ څو شان زده کیو موږ درې شان زده کیو ته البته ډېر نقاط دي ډېر سوالو ته جواب وي بعض سوالونه داسې پاتې کېږي خو خیر دلته اوس درې یو شی موږ په دې مربوطه نظریه کې دا زده کړل چې اولین موډل یا نمونه چې د اتوم د ښودو دپاره موږ ته وړاندې شوی هغه تامسون ورکړی دوهم د دغه موډل نه موږ په دې پوه شو دغه اتوم چې دی دا کروي جوړښت لري او د چارجونو موجودیت یې موږ ته راښایي چې اتوم باید د چارج له مخې څه رقم وي د چارج له مخې باید خنثی وي ځکه چې دغه مربوطه اتومونه په مساوي شمېر مثبت او منفي چارجونه لري بعضې نور سوالونه هم شته چې هغه نشي جوابولی بعضې نور مطالب شته چې هغه جوابوي لکه تامسون بیا داسې ووایي چې دغه مثبت چارج دی دا کتله نه دی د نظر وکنه خو بیا په تېرېدو سره بیرته اصلاح شو همداسې ووایي چې د اتوم کتله په الکترون پورې مرتبطه ده ولې موږ دا نقاط اوس موږ ته قبول وړ نه دي نو ګوري اولین موډل چې موږ ته ذکر شوی هغه د چا لخوا دی تامسون لخوا د تامسون په موډل کې موږ ته واضح کیږي چې اتوم د چارج له مخې خنثی دی جوړ شوی د مثبتو چارجونه دی په دوی کې کوچنۍ ذرې د منفي چارج سره وجود لري چې هغو مربوطه ذرات ته څه ویل کیږي الکترون ورته ویل کیږي له دې نه وروسته شاګردانو یو بل عالم په نامه د رادرفورد هغو هم د اتوم د جوړښت په مورد باندې بحث وکړو او د اتوم د جوړښت په مورد باندې نظریه ورکړه شاګردان دغه مربوطه عالم چې موږ تاسو ورته رادرفورد ویو دو څه رقم نظر ورکړی
دو نور هم ادامه ورکړه دغه مربوطه موډل یې رد کا د دو په عوض باندې د اتوم دپاره هغو یو بل موډل وړاندې کوم د هغو موډل پر اساس باندې اتوم د یوې کوچنۍ هستې درلودونکی دی او داسې ووایي چې د هستې ټول مثبت چارج د اتوم په همدو هسته کې دی او د دو شاوخوا چې دي څه وجود لري الکترون دی دا مربوطه نظریه د رادرفورد وه ګورئ رادرفورد دلته موږ ته یو شی چې اضافه کړ هغه دا چې ده ووایي چې اتوم یوه کوچنۍ څه لري هسته لري او د هستې چارج هم ته مشخص کوي چارج څنګه دی چارج مثبت دی نو دا داسې یوه ذره ده چې مثبت داسې یو کوچنۍ ذره ده چې هغه د مثبت چارج لرونکی ده موږ تاسې یو اتوم بودو په مرکز کې قرار لري او شاوخوا چې دي هغلته منفي چارجونه یا الکترون قرار لري ګورئ په دې نظریه کې موږ نه پوهېدو چې اتوم هسته لري هلته پوه شو اتوم څه لري هسته دلته موږ داسې تصور وکړو چې د مثبت و منفي چارجونه سره ګډ وډ دي دلته موږ ته معلومه شوه چې نه مثبت چارج مرکزي برخه کې نه په هسته کې دی او منفي چارجونه یا الکترون چې دی هغه د هغو شاوخوا ګرځي چې ورته موږ تاسو مدار ویو دا مربوطه نظریه شاګردان د رادرفورد ده دلته ګورئ یو څو خبرې ته متوجه اوسئ چې موږ تاسو باید پوه شو زه غواړم دغه لږ نور هم تاسو ته واضح کړم زه یو مثال ورکوم دغه بازار کې اوس هندوانې رغلي یم د تار به م لیدلي فکر به م شوی دغه سرې هندوانې هغه ګردې ګردې فکر م کړی ورته هغه سرې سور مغز یې چې دی تاسو تصور کوئ شاګردان چې هغه سور مغز یې مثبت چارج وي عین شکل تاسو داسې فکر وکړئ یو اتوم داسې جوړښت ولید لکه هغه ګرده هندوانه موږ چې ماته کو په منځ کې سور مغز دی تصور وکړئ چې دغه سور مغز مثبت چارج دی او په مابین کې وړې وړې دانې دي هغه وړې وړې دانې تاسو تصور وکړئ چې هغه الکترون دی نو اتوم داسې جوړښت لري خو دلته به تاسو ته اوس یو بل ذهنیت پیدا شي استاد داسې غټ مثال دی ورکړو هندوانه خو دا رکی وي اتوم دا رکی نه وي اتوم ډېر وړ دی یو نفر دې مونږ پوښتنه کوي اتوم څومره دی شاګردانو اتوم دومره یوه کوچنۍ ذره ده چې حتی که په میلیاردونو اتومونه هم سره یو ځای شي د هغو نه به داسې یوه وړه پارچه یا ټوټه جوړه شي چې شاید هغه ټوټه یا پارچه بیا هم په سترګو ونه وینو یعنې دا ډېر کوچنی شی دی د اتوم چې دی شاګردانو دا ډېره کوچنۍ ذره ده وقتی کې چې اتوم دومره کوچنۍ ذره ده د هغو په داخل کې چې کوم ذرات دي هغه به څومره کوچني وي ډېر به کوچني وي طبعا دا معلومه خبر ده او الله پاک دې په موږ رحم وکړو د موږ تاسو سره به حساب د همدغه اتوم په اندازه کوي قرآن کریم کې الله پاک کوي که نه چې د ذرې په اندازه خیر و شر درته حسابه کوم نو ذره څه ته ویل کېږي ذره اتوم ته ویل کېږي اتوم دومره کوچنی دی چې په سترګو نه معلومېږي دلته یو شی بل هم باید زده کړو دغه د اتوم هسته بیا سره رقم ده د اتوم هسته ډېر کوچنی ځای دی زه یو مثال ذکر کوم چې تاسو یو تصور درته پیدا شي چې څه رقم شی دی ګورئ شاګردانو وي تاسو تصور وکړئ یو اتوم دومره لوی وي لکه د فوټبال میدان ما ته د فوټبال د میدان واقعي اندازه نه ده معلومه خو په سترګو م چې لیدلی ډېر غټ دی که نه خو د هغو هسته به دومره کوچنی وي لکه د فوټبال میدان چې تاسو د فوټبال د توپ سره مقایسه کوئ اوس ګورئ که موږ تصور وکړو چې یو اتوم دومره غټ دی لکه د فوټبال میدان هسته به څومره وي لکه د فوټبال توپ اوس خپله د فوټبال میدان او د فوټبال توپ سره مقایسه کې لږ تفاوت لري که ډېر دغه د اتوم حجم او خپله د هستې اندازه هم دومره تفاوت لري یو د بل سره دا به په ارقامو باندې په لسم سیم درته وایم چې قطر د اتوم دومره دی د هستې قطر دومره وځي خو اوس بس بحث نه ورباندې کړو د دې مربوطه موډل پر اساس باندې موږ پوه شو چې مثبت چارج د مرکزي برخه کې دی او منفي چارج د هغو شاوخوا څرخي او په دې مربوطه ځای کې موږ ته معلومېږي چې د اتوم د چارج له مخې خنثی ځکه مثبت منفي مساوي چارجونه لري دلته د رادرفورد چې کله خپلې څېړنې مخ ته بوتله یو شی بل هم وي د هستې په داخل کې یوه کوچنۍ ذره د پروتون په نامه باندې هم شتون لري یعنې پروتون هم د دې مربوطه عالم لخوا کشف شو تر دې وخته پورې څوک نه پوهېده چې پروتون وجود لري بیا ډېر وخت تېر شو 1932 میلادي کال کې بیا نیوترون هم څه ورکشف شو وروسته له دې شاګردانو یو بل عالم هم نظر ورکړی هغه مربوطه نظر چې ورکړی هغه عبارت دی د بور څخه یو عالم دی په نامه د بور مکمل نوم یې د نیلز بور ډنمارکای عالم دی دا عالم بیا وی دغه الکترون چې دی وی د هستې شاوخوا په مشخصو یا ټاکلو مدارونو کې د هستې شاوخوا د حرکت په حالت کې دي مثلا دا که هسته موږ په نظر کې ونیسو مثبت چارج لریم دو شاوخوا وی داسې مشخص مدارونه دي الکترون وی په دغو مشخصو مدارونو کې د حرکت په حالت کې دي یعنی ګوري شاګردان دغه تفاوت اوس درته معلوم شو چې د یو د بل سره څومره فرق لري ګوري په اول کې موږ صرف دومره پوه شو چې مواد له کوچنیو ذرو نه جوړ دي هغه کوچنۍ ذرې اتوم نومیږي او معنی څه ده د ویش نه وړ وروسته کرا پوه شو چې مغه کوچنۍ ذرې کروي جوړښت لري
د هغو څخه وروسته پوه شو چې په دوی کې مثبت او منفي چارجونه دي. یعنې په اصل کې دا مثبت چارج نه جوړ په منځ کې کوچنۍ ذرې دي چې هغه ذرې منفي چارج لري او دوی ته څه ویل کېږي؟ الکترون. وروسته معلومه شوه چې نه اتوم یوه کوچنۍ هسته لري. د هستې په داخل کې دلته ذرات یو مثبت چارج دی او د هغو شاوخوا منفي چارج نه. وروسته تر دې پوه شو چې د هستې شاوخوا د الکترون ټول په یوه فاصله نه دي بلکې الکترون هر یو په مشخصو انرژیکي سویو کې د حرکت په حالت کې دي. یعنې معنا دا چې د اتوم دپاره مشخص مدارونه هم واضح شول. اوس دغه مربوطه ساحه چې موږ په نظر کې نیسو دې ته موږ هسته ویو. اما دا خطونه مې چې رسم کړي شاګردانو دا موږ ته مدار ښیي. چېرته ښیي؟ مدار. بعضې کسان ورته ویي قشر، بعضې ورته ویي کوم قشر؟ قشر د انرژۍ یا انرژیکي قشر. بعضې کسان دو ته بیا انرژیکي سویه هم ویي. د څه په نام یادوي؟ انرژیکي سویه هم ورته ویلی شي. انرژیکي سویه. نو پس له دې کې دو ته څوک وي چې مدار، قشر یا سویه فرق نه کو، مشکل نه لري. یوه شته بله متوجه اوسئ. شاید بعضې کسان داسې تصور ولري چې دغه کوم مدارونه چې ما رسم کړي دا به مادي وي. ګورئ ځوانانو دا فقط مسیر دی، دغه مدار نه دی. دا مدار داسې شی تصور نه کوي چې فکر وکړئ چې والله هلته به داسې یو پوخ غوندې سرک وي به الکترون منډه پرې اخیستې وي. داسې شان نشته. دا یو تش مسیر دی، یو تشه فضا ده چې پکې الکترون څرخي. داسې تصور وکړئ لکه دغه هوا ته چې تیاره پورته کړي په تیاره کې دپاره کوم سرک شته په فضا کې؟ نه، فقط یو خط یو مسیر دی چې پکې روان دی خو هغه مادي محیط دی. دا د هستې شاوخوا شاګردانو فقط د الکترون د څرخېدو یو مسیر موږ ته ښیي. چې موږ ته ښیي د الکترون د څرخېدو مسیر موږ ته ښیي چې موږ تاسو د خط نه ورته استفاده کړو. چې دغه مربوطه مدارونو ته بیا موږ تاسو کولی شو د اصلي مدارونو نوم ذکر کړو. لسم صنف کې به د خیره سبب تاسو دا واضح کړم چې دا بیا هر یو د فرعي مدارونو لرونکی دی. او که اوس څوک پوښتنه هم وکړه چې دغه مدارونه څو دي تاسو به جواب ورکوئ چې دا مربوطه مدارونه چې دي دا 9 دانې دي. دا ګورئ داسې دي شاګردان. دا د اتوم مربوطه هسته دا اول مدار ورپسې دوم. دلته غټه حلقه اوس جوړېږي نه رسمي بیا ځینې نیمه نیمه رسموم. همداسې په ترتیب پسې بل مربوطه مدار نقطه نقطه بالاخره آخرین مدار یې موږ تاسو په نظر کې نیسو. اوس که څوک پوښتنه وکړه چې دغه مدارونه چې دي دا اصلي مدارونه شول دا څه رقم مشخصي وو؟ ځوانانو د دې مربوطه مدارونو د مشخصولو لپاره د بور لخوا حروف استعمال شوي دي. اول مدار چې دی هغه د ک په توري سره ښیي، دوهم چې دی د ال په توري سره ښیي، دریم چې دی د ام په توري سره ښیي او بالاخره آخري مدار چې دی هغه د کیو په توري سره ښیي. او دغه هر یو مدار چې موږ تاسو په نظر کې دا خاص نمبر لري د هغو جملې څخه. د ک د مدار نمبر 1 دی، د ال د مدار نمبر چې دی هغه مساوي کیږي 2، د ام د مدار نمبر چې دی هغه ان مساوي کیږي 3، بالاخره کیو اوم مدار دی. پس دغه لپاره د ان قیمت څو راشي؟ ادونه که څوک پوښتنه وکړه چې دا ان چې تاسو د ان اوس څه شي دو ته دا زده کړه د اسانه خبر ده. دو ته اصلي کوانتم نمبر وایي. څه ورته وایي؟ اصلي کوانتم نمبر. او دا اصلي کوانتم نمبر 1 2 3 همداسې په ترتیب 4 نقطه نقطه تر 9 پورې قیمتونه اخلي. دا قیمتونه همیشه مثبت وي، دا کسري عددونه نه وي، دا تام عددونه دي، ثابت عددونه دي. 1 2 3 4 5 6 9 بل قیمت نه خلي ځکه دا مدارونه موږ ته ښیي. او دغه حروف هم چې موږ تاسو په نظر کې نیسو اول یې ک دی، دوهم یې ال دی، دریم یې ام دی، همداسې ان دی، ورپسې بیا او، ورپسې پی او آخرین مدار چیرې ځي؟ کیو ځي. ګورئ یوې خبرې ته بل هم متوجه اوسئ. هر توری چې د دې یو عدد سره مطابقت لري، هر توری د یو عدد سره مطابقت لري. مثلا که کوم وخت ما درته ووایي چې ک مدار یا که چیرې ما درته ووایي چې ان مساوي دواړه یوه معنا ورکوي، دغه ان مساوي یو هم اول مدار ښیي او که هم اول مدار ښیي. نو که تاسو ته بعض وخت داسې پوښتنه راشي مثلا د که مدار کې څو الکترون ځایږي، نو که مساوي ان مساوي یو مدار ځي، یعنی ان یو دی. بیا دغه دپاره قیمتونه موږ په فرمول محاسبه کوو. یا مثلا که درته وایي چې ال مدار درته ښیم، ال کې به ان څو په نظر کې نیسئ 2. یا که کوم وخت څوک درته وایي چې مثلا ان مساوي 3 تاسو باید پوه شئ کوم مدار ښیي؟ ام. یعنی هم باید یو مدار عدد درته معلوم وي او هم یې حرف درته معلوم وي. بعضی کسان بیا دغه د ک ال ام ان او پی او کیو دپاره یو لغات پیدا کړي که داسې معنا ورکوي ټول چټیات دي، هېڅ شی هم نه دي. فقط حروف دي شاګردان د نمو دپاره استفاده شوي. په داسې شیانو باندې بالکل ذهن مصروف نه کړئ، صرف هغه د حروف دي. لکه مثلا په ریاضي کې چې وي چې اکس وای زید که نه مجهولات د شان چې ورباندې ښیي. دلته موږ د دې په خاطر باندې چې دغه موږ ته اسانه شي د کار د اسانتیا په خاطر باندې دغه مربوطه مدارو ته موږ تاسو د ادوتور نه استفاده کوو، د مدار نه ورباندې ښیو، یا د هغو مربوطه اعداد نه ورته استفاده کوو او دغه اعدادو په واسطه باندې نوموړي مدارونه کولی شي چې مشخص کړو. نظر دې شکلو ته تاسو اوس ذهن ښه روښانه کړي چې د وخت په تېرېدو سره علماو کرا کار کړی
ځینې نقاط چې دوی شرحه کړي هم و هغه درست و اما ځینې نقاط یې حتی اشتباه هم و ولې دغه اشتباهات چې دي د وخت په تېرېدو سره اصلاح شوي دي او بالاخره موږ ته اوسنۍ نظریه لاسته راغلې دا ما ځکه داسې تاسو ته رسم کړي تاسو پوه شئ چې ګورئ د اتوم په مورد باندې علماو په کلونو زحمت ایستلی دی هغه پلټنې کړي او بالاخره یې موږ ته درست معلومات لاسته کړي دا فعلي معلومات چې کوم وجود لري دا د یوې ورځې او د یوه عالم کار نه دی چې یو نفر دفعتاً پورته چې ټول ذرات دې موږ ته مشخص کړو وضع یې کړو دا امکان نه لري او دغه مربوطه نظریات په همدې خاطر باندې موږ ته د اهمیت وړ دي چې که دغه اشتباه نظریات او دغه ناقص نظریات موجود نه وای هغه درست نظریات ته موږ تاسو نرسیدو ګورې یوه شته متوجه اوسئ شاګردان دغه د علماو نظریې چې په کتابونو کې څه رقم ذکر شوي په موږ رقم به یې تاسو زده کوئ دا موږ ته په موږ رقم د اهمیت وړ دي اوس که دغه ډیموکریت نظر نه وای ورکړی شاید دغه د دالتون نظر منځته نه ورغلی که دو نظر نه وای ورکړی شاید دغه مربوطه تامسون نظر نه وای که دو نظر نه ورکړی د رادرفورد نه بالاخره موږ ته به اوس د بور نظر و یا فعلا چې معاصر نظر چې لسم سیم کې د خیر سره لولو هغه نظریه به هم موږ ته موجوده نه وه نو د علماو د کوم نظریات چې ورکوي کیدای شي بعضې نقاط د قبول وړ نه وي ولې موږ ته د اهمیت وړ په دو خاطر دی چې د هغو مربوطه غلطې خبرې موږ ته باعث د دې شوي چې صحیح شانیر پیدا کړو او استفاده ترې وکړو نو ځکه په کوم رقم چې نظریه درته ویل کېږي په موږ رقم باندې تاسو هغه مربوطه نظریه په ذهن کې وي دا هم د اتوم د جوړښت په اړه باندې داسې ساده یو څه معلومات و یو شی بل هم د شاګردانو دلته یو هغه هم شته دی یوه کارخانګي د کتاب ماته راکړه یوه کارخانګي هم لرو شاګردانو دا کارخانګي د تاسو چې ده په 15 صفحه کې ده ګرچې د ما درس سبا دپاره د خیر سره چې زه کله صنف ته راغلم د اتوم اجزاوې تشریح کوم پروتون نیوترون الکترون اتومي نمبر کتله شان به ټول تشریح کړو خو مخکې تر هغو ښه دی چې موږ تاسو لږ مخکې لاړ شو دلته په 14 صفحه کې یو جدول دی دغه مربوطه جدول نه استفاده وکړئ په دو جدول کې هغه 10 دانې عناصر چې تاسو ته مې سمبولونه درکړي په یادم دي سمبولونه ته هر زده شول کنه اوس مې نمونه ورته لیکلي دي خیر مو چې تاسو لږ څه پوه شئ د همغو مربوطه عناصرو نمبر او کتله ده دا درسه زده کړئ سمبول هم ته هر زده دی اوس یې په کت شی زده کړئ نمبر او کتله نور یادول موږ نه لرو دا چې کله زده کړو وروسته به الکترونیکي قشرونه او په مربوطه مدارو کې د الکترونونو شمېر هم درته واضح کړو دونه وروسته بیا د عناصرو په جدول باندې بحث وکړو تر دې دم پورې بس د شاګردانو بله ورځ دپاره د خیر سره بیا هم کیمیا لرو او تاسو په خدای سپارم الله